د سپینغر ولسوالۍ مامن درې 30,000 کورنۍ په لومړي ځل له مخابراتي او انټرنیټي خدماتو برخمنې شوې. دغې سیمې ته د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس د یو سفر په ترڅ کې باختر اژانس ته وویل چې له تېرو 20 کلونو راهیسې د مامن درې دا سیمه له مخابراتي او نورو ګڼو خدماتو بې برخې پاتې وه. نو په دې دره کې تقریبا په دې 20 کاله کې مخابراتي خدمات بیخي نه او نه دلته اوسه پورې څوک راغلي دي. نو دا د مخابراتو محترم وزارت او د افغان ټیلیکام دولتي شرکت دا خاص پرځونه و چې په دغه خلکو باندې وکړه. د راپور له مخې پر یادې پایي 80,000 امریکایي ډالره لګښت راغلی چې د سپینغر ولسوالۍ مامن درې او شاوخوا نورو ولسوالیو خلکو لپاره به مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. نو د دې نه ډېرې ولسوالۍ چې نازیان دي، کوټ دي، اچین دي، دغه ټول ولسوالۍ چې مخکې کې مخابراتي شبکو کار نه کوو، اوس هغه ټول شبکې کار کوي. فلحال انټرنیټ انشاءالله 2G دی او کوشش کوو چې په آینده کې 3G ته لوړ شي. مسؤلین وایي د سیمې خلکو لپاره د مخابراتي ستونزو د حل په موخه د مامن دریاب د انغره په لوړې څوکې چې د ځمکې له سطحې څخه 1.5 متره لوړه ده د افغان ټیلیکام یوه پایه ودروله. موږ د هغه ټیم نه چې دلته راغلي دي او دلته دغه ځای سروې کړی او د هغه غیر کړی د هغه چا هم ډېره مننه کړو چې دا ساحه ورته دغه کړه منتخب کړه چې د دې نه ډېرې ولسوالۍ برخمنې کېږي. کوم فعالیت چې د سلام مخابراتي شرکت آغاز کړ دا د دې خلکو ضرورت و. نو د سلام مخابراتي شرکت نه مننه کوو چې دوی راغله او دغلته فعالیت باندې شروع وکړه. ختیځ ځون کې د اترا ادارې مشر بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې هڅه کوي څو هیوادوالو ته د ښه مخابراتي او انټرنیټي خدماتو لپاره زمینه سازي وکړي. دا ډېر وخت نه د ولسونو یو غوښتنه وه او هغه ساحه چې موږ په نښه کړې وي چې هغه کې دا ساحه هم وه چې مخابراتي خدمات نه وو او دا ساحه بیخي د مخابراتي خدماتو ضعیفه وه. نو نن موږ وشو کړه چې د افغان ټیلیکام او د مخابراتو ریاست په مرسته باندې دغه فایه فعاله شوه او خدمات یې وړاندې کړه. ځایي خلکو د مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوو په رامنځته کولو خوښي وښوده او له مسؤلینو د ورته نورو خدماتو غوښتونکي شول.